بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمین، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده که چیرې یو مسلمان اختری حلالاوي او پر عین موقع د دسه بسم الله الله اکبر ییر دا نه وویله، نو د دغه غوښ خوړل جایز دی او که نه؟ محترمینو، که چیرې دغه حلالول والا مسلمان وي او د دسه په ییره باندې دا بسم الله الله اکبر پاته سو، نو بلکل د دې خوړل جایز دی. ځینې ییر سو په کسه خو نه دی پرېښ، ځینې ییر سو او موږ به دا ګڼو چې دغه مسلمان چې دی دا د الله څه سوا د بل چا په نامه باندې نه حلالوي. بلکل جایز دی. په حواله د البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 188، فتاوای هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 288، شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 299، د قربانی د مسائل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 41.